السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړه چې راته روغ جوړ او خوشحاله بیاست. ملګرو زه به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې وښیم چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک باندې فالوورز خلاص کړو. نو ملګرو که تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک باندې فالوورز خلاص کړئ، ملګرو دا ویډیو درسره وګورئ. نو ملګرو تاسو همون یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه کوو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب ور ټیکنیکل زده کړې چینل ته نوي راغلي یاست، نو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ټلی نشان باندې زور وکړئ او د هغه ځای نه آل وهئ. نو ملګرو که چیرې تاسو زموږ د ویډیو خوښه شي نو لایک هم ورکړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوو. ملګرو تاسو به ول راشئ خپل د فیسبوک صفحه به راخلاصه کړئ. کله چې ملګرو تاسو دلته صفحه راخلاصه کړئ، دلته ملګرو تاسو په درو کرښو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو دلته کلیک وکړئ، ملګرو تاسو به دلته راشئ په سیټینګ پریویسي باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دلته سیټینګ پریویسي باندې به کلیک وکړئ، ملګرو تاسو به دلته بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو دلته کلیک وکړل، تاسو ملګرو لږ دلته لاندې راشئ او ملګرو دلته به تاسو په فالوورز اینډ پبلیک پیمنټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو دلته کلیک وکړلو، نو ملګرو تاسو دلته به دا پرینټ چې د ملګرو تاسو به دلته دا پبلیک ته واړوئ. وبخښئ ملګرو تاسو دلته پبلیک ته واړوئ. نو ملګرو دا به هم پبلیک ته خپله واړولی کېږي. ملګرو تاسو به دغه هم پبلیک ته واړوئ. کله چې ملګرو تاسو دلته دا پبلیک ته د ملګرو پرینټس کې دا به هم ملګرو ایوری ون ته واړوئ. نو ملګرو تاسو به دلته دا هم پبلیک ته واړوئ او دلته ملګرو کامنټ رینکینګ چې دغه محل ملګرو ته دا به هم کولاو کوئ. ملګرو کله چې تاسو دلته خلاص کړئ، ملګرو تاسو دلته شاته راشئ او دلته ملګرو تاسو دلته هاو پیپل کن فایند ان کنیکټ یو، ملګرو تاسو به دلته کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو دلته کلیک وکړل، نو ملګرو تاسو به دلته راشئ. کله چې ملګرو تاسو دغه ځای انتخاب کړلو، نو ملګرو تاسو به دلته په پرینټ باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو تاسو فالوورز به په عام ډول ملګرو دا کولاو شي، فالوورز به خلاص شي. ملګرو که چیرې تاسو ملګري پوره یي، تاسو ملګرو دغه فالوورز غواړئ چې خلاص کړئ، ملګرو تاسو به ډایرکټ فالوورز کوم ملګري چې غواړي تاسو سره په دې هغه کې ملګري شي، دلته ملګرو تاسو فالو کوی شي. نو ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې. تر بلې ویډیو په پاک رب سپارم. د الله په امان.